پښتو ژبې په آبادۍ کې د پښتنو سره سره هغه خلکو هم بلا هڅې کړي دي چې مونږ ورته د خپل مذهب نه وایو، یعنی هندوان. نو د دوی کمال دا و چې دوی په دې خاوره اوسېدل، د دې د ننګ پت د دې نه خبرو. د پښتو ژبه څه ډېره خوږه ژبه ده، د دې احساس مونږ ته نه کېږي. په دې ژبه کې، په دې پښتو کې یو خپل نور دی، یو خپل رنګ دی، یو خپل جلال دی. پیرنګیان چې دې خاورې ته راغه نو خپل مفادات یې راوړي وو، خپلې کیسې راوړې وې. خو یې کې څه پیرنګیان داسې وو چې کله راغه د پښتو ژبې خوږوالی ولیده، د پښتو کلتور یې وکته نو مین شو. بیا په مینه کې د پښتو ژبې دپاره کار هم کړی دی. نو هندوانو به باقاعده دلته کې تعلق ساته، شاعري به هم کوله. لکه یو هندو د هغه نوم چې و په رامکشن د دودزو یو علاقه ده، هلته به یو هندو اوسېده او پښتنو به ورته رام استاد وي، رام استاد. په دودزو کې به چې مشاعرې کېدې نو دغه رام استاد به پکې و او ډېر په خوږ انداز باندې به شاعري کوله. چې شاعري به یې کوله تا به نه وې چې دی د بلې ژبې ویونکی دی، بلکل سوچه پښتو. زیر زیر ته یو شعر ویم د دې رام استاد. د رام استاد یو شعر دی چې رامه که هندو یم، رامه که هندو یمه پښتو پالم، رامه که هندو یمه پښتو پالم، زه به یې د وینو په والو پالم. لکه په دغه شعر کې وګورئ چې هغه وایي چې زه به پښتو پالم، یعنې هغه ځان د دې خاورې د روایاتو امین ګڼلو. او دغه رام استاد د ده په حواله باندې دا خبر هم کېږي چې دومره وسیع النظر انسان و چې کله به روژه راغه نو ده به هم روژه نیوه. نو یو چا ورته وویل چې مړه ته خو هندو یې، ته روژه څه نیسې؟ هغه ورته وایي مړه دومره بې پښتو خو نه یم چې تاسو به نیسئ یو زه به در سره نه نیسم. اخر پښتون شاعر یم، پښتو خو به کومه که نه. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې په پښتو باندې څومره مین و. ښه دغه شان د پېښور نه په یو څو فرلانګه فاصله باندې یو بل کلی دی چې بودو ورته ویلی کېده، نن سبا ورته بودو سمرباغ ویلی کېږي. په دغه کلي کوم یو هندو ولسي شاعري به یې کوله او فلبدي شاعري به یې کوله، ډېره روانه شاعري به د هندو هم کوله. پښتنو به ورته کرشن دادا وې، کرشن دادا. د کرشن دادا سپینه ږیره وه، لویه ږیره او ډېر ښه ښه متلونه به یې وې. د کرشن دادا متلونه نن هم چې دی په دغه سیمه کې یادېږي، ډېرو خلکو ته یاد هم دي او ډېر هوښیار سړی و. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې څومره لکه جرګې به کېدې په دغه علاقه کې، نو دا کرشن دادا به پکې ناست و. یعنې پښتنو به دی په جرګه کې کېنولو او د خبرې ته به یې غوږ نیو، د خبره یې په غور باندې اورېده. لکه چې کرشن دادا چې و دی په دې خاوره باندې مین و، په دې ژبه باندې مین و. د ده یو څلور شعره ما ته رایادېږي د دې کرشن دادا چې خدایه راولې سپرلی په دې وطن، خدایه راولې سپرلی په دې وطن، چې ترې وتښتي دا زاغ او دا زغن، او ترې نظار شه صدقه شه په رفتن. دې شعر ته سوچ وکړئ، ترې نظار شه صدقه شه په رفتن، که کرشن دی که بچی دی د کرشن. هغه وایي چې د دې خاورې نه زمزم صدقه شو، زما بچی هم صدقه شه، که کرشن دی او که بچی دی د کرشن. داسې نوره ډېره شاعري به ده په پښتو کې کړي. په دغه علاقه کې یو خبره کېږي چې یو ځل د کرشن دادا نه چا غلا وکړه او هغه غلا چې چا کړې وه نو هغه پښتون و. نو په لاره باندې څه کسان لګیا ورته وي چې
ځان سره دوه کسان لګیو چې د کرشن دادا نه چې غلا وکړه د فلانکي سړي کړې ده ځان ته ډېر کلک پښتون وایي. نو کرشن دادا غوسه شو چې دا خبره اورېده. هغه کسانو ته مخاطب شو ورته وویل زه پښتون نه یم. یوه پاڼه راواخېسته او دغه دوو کسانو ته ویې چې دا پاڼه ولولئ. نو هغه خو جډ زمیندار و چا کوم دوه کسان وایي چې پاڼې ته وکتو نو ورته وایي کرشن دا وایي مونږ په دې باندې نه پوهېږو. نو هغه ورته وایي چې بیا تاسو پښتانه نه یئ، دا زما شعرونه دي او ما په پښتو کې لیکلي دي، نو اصل پښتون خو زه یم. نو دې نه تاسو اندازو لګوئ چې کرشن دادا په دې پښتو ژبه باندې څومره مین و. هغه شعرونه چې ما وویې تاسو ته به دې اندازه شوي چې څومره سوچه ټکي دي پکې. خدای راولې سپرلی په دې وطن چې ترې وتښتي دا زاغ او دا زغن او ترې نظار شه صدقه شه په رفتن که کرشن دی که بچی دی د کرشن. ښه دغه شان نور هم داسې شاعرانو چې په دې خاوره باندې اوسېدل او هندوان. یو مشر جوهر خلیل صاحب خدای دې ول عمر ورکړي هغه هم څه کسان خوندي کړي دي په تذکره کې دی ذکر کړی دی. موږ په کار دغه شان خلک دي چې دغه کوم زوړ تاریخ دی زموږ چې دا خوندي کړو دا وساتو. هله په دې ریګي کې یو شاعر و چې جیتومل هغه نوم و. ده به هم د پښتو شاعري کوله او انقلابي شاعري به یې کوله. په ازادۍ باندې مین انسان و او بل کمال پکې ده چې ډېر ټوک مار و. فلبدي شعرونه به یې جوړول په لارو کوڅو کې پښتانه به ورته خوشحالېدل. حجرې به ښایسته وې د پښتون کام. او دغه جیتومل چې دی بیا وروستو چا ظالمانو قتل هم که. که د پښتنو تاریخ چا لوستي نو د یو نوم نه به ډېر زیات واقف وي. حبیب نور هغه سړی و چې ده په پیرنګي باندې ډز کړی او رسۍ یې ویشته او بیا پیرنګي چې دی د ده د پانسۍ حکم ورکړ. نو ډېر اړی ګړی په هغه وخت کې ډېر خلک د پیرنګي کوتک او ټوپک دې دواړو ته ودرېده. دا جیتومل چې دی د حبیب نور په حواله څه شعرونه وویل او دا هغه وخت و چې ډېر داسې خانان ډېر داسې زورور خلک به هم یېرېده د حبیب نور د شهادت په حواله به خبره نه کوله چېرته پیرنګي هم ونه نیسي. یعنې پیرنګي نه دومره یېرېده. خو جیتومل داسې شعرونه لیکلي وو چې وایي جیتومل چې ما نه بره ماما نور دی. ماما نور حبیب نور یادوي. وایي جیتومل چې ما نه بره ماما نور دی چې ټول په خپلو وینو کې لړلی دی تک سور دی او زه په منډه ورشه اوس میدان د ازادۍ ته ځکه چې دښمن دی نن راغلی په غرور دی او سر به ورکوم او ازادي به ترې ګټمه بیا. سر به ورکوم او ازادي به ترې ګټمه بیا. ما ته د وطن دپاره دغه شرط منظور دی او ته مه خفه کېږه جیتومله خدای به خیر کي. ته مه خفه کېږه جیتومله خدای به خیر کي. ستا د وطن هر زلمی په خپل کام کې باتور دی. لکه تاسو وګورئ دې شعرونو ته څنګه ما وویل چې په هغه زمانه کې د حبیب نور چې کله پانسي کړی شو نو چاړک نشوالی ډېر داسې زورور خلک وو. د پیرنګي د یارې خبره نه شوه کولی او د باقاعده شعرونه ولیکل او دا شعرونه به یې وې. تاسو خپل وګورئ چې دې شعرونو کې څومره پښتو ده. نور پښتون څه ته وایي؟ پښتون وایي هم دی ته چې د ظالم او جابر خلاف ودرېدو ته دا د پښتونولۍ تقاضا ده. د ژبې سره پت پالل دا د پښتونولۍ تقاضا ده. جیتومل هم په ازادۍ مینو او هم په پښتو ژبه مینو. جیتومل هندو خو په پښتو باندې مینو په پښتنو باندې مینو په دې خاورې باندې مینو. څنګه ما وویل چې د جرأت نه ډک انسان و.
خو افسوس خبره دا ده چې د جیتومل دا څو شعرونه څنګه ما وویل چې دا مشر جوهر خلیل هم خوندي کړي دي داسې نور ډېر شعرونه به جیتومل لیکلي ویلي به یي ډېرو مشرانو ته به یاد مې خو افسوس خبره دا ده چې د هغه پیړۍ مشران هم رانه ورو ورو درومي چې چا په سینه کې چې دغه دور خوندي دی او هم رانه ورو ورو روان دي نو جیتومل غریب هم لاړ دا لږه شهري پاتې شوه غریب هغه شهري هم لاړه په یوه خبره یاد وساتئ چې تاریخ بې خونده نه دی تاریخ یو ډېر لوی منصف دی دا نن چې دا دی زه خبره کوم تاریخ په زاویه کې کوم تاریخ څوک روکولی نه شي تاریخ څرګندېږي تاریخ قامي مشران محفوظ ساتي او بیا دغه مشرانو تذکره کیږي دا راژوندي کیږي یو وخت داسې راځي نو باید پښتانه د دغه مشرانو مینه هیره نه کړي دغسې یو بل شاعر و چې هلته به سپین کوشن وی ځکه چې په کوم کلي کې اوسېده نو هلته یو بل کوشن هم و هغه تور د رنګ هلته به تور کوشن وي هلته به سپین کوشن وي نو دیو مې ډېر ټوکمار سړی و فیلبدي شاعري به ده هم کوله دی هم په پښتو باندې مین و چې کله برې صغیر تقسیم شو نو دا سپین کوشن د دلته نه لاړو او دی هم د پیرنګي ډېر سخت خلاف و او په جلسو کې په پښتو کې به دا شعرونه وي په پښتو کې به دا شعرونه وي چې ګیدړ راغلی د زمري مسکن کې ناست دی غلی ګیدړ راغلی د زمري مسکن کې ناست دی غلی زمري ورشه د ګیدړ نه خپل مسکن ونیسه خیر د کسر د پکې لاړ شي ته پروا مه کوه خو د غلیم نه بیا د خپل ښکلی وطن ونیسه دغه کارغان ټول تار په تار که د همت په توره دغه کارغان ټول تار په تار که د همت په توره کوشنه باز غوندې شوغه شه خپل چمن ونیسه لکه د کوشن هندو دغه شعرونو ته دې کې څنګه چې موږ د پښتونولۍ ما وختي وویې چې پښتونولي نوره څه ته وایي دا یو آیین دی دا یو دستور دی د مړانې د همت د باتورۍ د خپلې ژبې سره د پیوستون د ظلم خلاف د شواخون نو دغه شان ده دا شعرونه وویې چې په دې کې څومره پښتونولي ده او دغه شعرونو ته چې زه وګورم نو په دې کې کمال دا دی چې په هغه دور کې دا لیکلي دي چې دا د ولسي ادب دور و چاربیته لیکلی کېده نیمکۍ لیکلی کېده بدر لیکلی کېده زموږ د چاربیتو شاعران به اکثر لکه څنګه چې په کاړه کې خلک جنګېږي دغه شان به یو بل سره جنګېده مقابلې به وې په دغه ولسي دور کې په داسې مقصدي انداز کې شاعري کول دا د کمال خبره ده د ده یو بل نظم یو څو شعر دي چې دا په سر تړلی سور کفن د چا دی دا بېورکه تن د چا دی غشې اولي په هر لوري د تخمن تباهي ګوري لکه په دې کې تاسو وګورئ دغه مزاحمت ته دغه رنګ ته وګورئ نو دغه رنګ هم د کمالو د ده یو شعر داسې هم په تاریخي پس منظر کې چې په سنتیس کې کم ظلم جبر پښتون کام سره پیرنګي کړی و او د دې خلاف بیا په ګنټګر کې یو مظاهره کېده دا شعر زه غالبا دغه مظاهرې په دوران کې لیکلی شوی دی په هغه وخت کې لیکلی شوی دی د سنتیس د ظلم جبر خلاف چې کوم جلوس وته
نو سپین کوشن وایي چې زلمی روان دي ساریږي نه چې درومي، زلمی روان دي ساریږي نه چې درومي، سبا د ګنټګر سره بیا جنگ دی. یعنې د آبادۍ او ودانۍ په لار کې چې کوم تحریکونه یې سره مل پاتې و سپین کوشن. ښه دغه شان چې د یو بل هندو چې دا نوم خانچند و، د خانچند هم ډېر ټوکمار سړی و. د پښتنو په حجرو کې به کېناسته، ټوکې ټکالې به یې کولې. دی به چې کوم ځای ناست و هلته به د خندا یو بړقا وه. او د پښتنو په رسمونو باندې هم د ډېر زیات مینو د پښتو سره به ډېر اخلاص هم کولو، ډېر پت به یې کولو، قرض به یې ورکوه پښتنو له، ورته به د ډېر وخته پورې کته. څنګه ما وویل چې دا کوم هندوانو دي به اټای کولې. څنګه ما دا مو وویل چې پښتون به مړ شه نو د هغه د کفن دفن دپاره به چې کوم څیزونه به هم دوی نه واخیستی شو نو تر 40 پورې به ورته کته. دا خانچند وایي چې د دې وطن سره پښتو پالمه، په بلا سخته په سختو پالمه، د زړه په وینو مې اشنا لوی کړی، د زړه په مینه مې اشنا لوی کړی، دا د زخمي یم په سلګو پالمه. او د خانجند شعرونه بالکل د متل صورت اختیار کړو. دا وخت مشهور شعرونه به وو چې خانچند د تا سره دولت نشته دی، دا چې په هر ځای د عزت نشته دی، او پتنګ بیځایه لمبه کیږي، ټول بندګان پکې اوسیږي. څنګه ما وویل چې په کومه زمانه کې دغه هندوانو شاعري کوله، دغه دور چې د ولسي ادب دور و، او دغه دور چې د شاعرانو خپلو کې مقابلې کېدې. که په یو کلي کې به چېرته شاعر و او د بل کلي شاعر ته پته ولګېده چې هلته شاعر دی، نو سره د ډمامو د ډنګ د بلو به ورپسې ورغې، او تر هغې پورې به هغه شاعر په کلي کې نه پرېښود په ارام چې تر څو به یې مقابلې ته غاړه نه ویښي. او چې کله به یې مقابله وګټله، نغاره به یې ترې واخېسته، ورته به یې ویل چې ته نور باقي د دې علاقې دعویداري نه شي کولی. حاجه خو به داسې موقع هم راغی چې په کلي کې به یو شاعر و او د بل کلي نه به ډولی راغه، چا به ډولی وړه د بل کلي نه، نو هغه شاعر به راغی چې یو شاعر دې راولي، ډولی به هلته اوچتوي چې کله ما سره مقابله وکړي ستاسو د کلي شاعر چې وګټي نو هله به ډولی پورته کوئ. نو داسې به وشو چې شاعر به یې راوسته، به وبایلله، بیا به ورپسې بل شاعر راوسته، دغه قسم مقابلې به کېدې. نو داسې په مردان کې یو هندو شاعر و، هغه سره هم دغه قسم مقابلو له څه شاعران ورغلي. خو ما ته په منځ کې یو واقعه یادېږي د احمددین طالب. احمددین طالب هم د ولسي شاعرۍ ډېر لوی استاد او ډېر ستر استاد دی د ولسي شاعرۍ. احمددین طالب د غربند علاقې یو شاعر ورغی د مقابلې لپاره. څنګه ما وویل چې دا د مقابلو دور و، شاعرانو مقابلې کولې. احمددین طالب ته یې ویل چې زه تا پسې مقابلې لپاره راغلی، مقابله به کوو. نو احمددین طالب ورته ویل چې سړیه په قلار شه، مقابله نه کوو. خو هغه شاعر ورپسې ډېر زیات لګېدلی، نو ما سره مقابله کې. نو احمددین طالب ورته ویل ټیک ته چې ستا په اړه ارمان د مقابله به وکړو. هغه وخت کې د غوړاس کې یوه لښته وه، نو هغه شاعر په لاس کې هغه د غوړاس کې لښتونې ووې وې چې زما په لاس کې لښته د غوړاس کې او څوک به راته لاس کې. داسې ووې چې زما په لاس کې لښته د غوړاس کې او څوک به ورته لاس کې. نو احمددین طالب فوراً جواب ورکړ چې راغی احمددین سر به دې کوز، خپې به دې پاس کي او څوک به دې ته خلاص کي. یعنې دغه شان چې دی یو مقابلې به کېدې په ولسي رنګ کې. نو څنګه ما وویل چې دغه وخت یو هندو په مردان کې اوسېده، د هغه نوم سوکیا و. ده پسې د شاعرانو یوه ډله ورغه، دې یو پروګرام جوړ کړو په ټوکو ټوکو کې چې یاره یار خو هندو دی، او ده سره داسې کوو چې د یو سر ورته ایږدو، او ورته به وویو چې دې په اصول کې هغه سر به د کلمې وي. نو دې په ګپ کې داسې سر کېښودو چې دې کلمه وایي.
نو موږ ورته وایو چې هلکه په ټوکو ټوکو کې مسلمان کړي. نو دا شاعران چې سوقیه له ورغه نو یو کس پکې دا ووی چې سوقیه زه تا ته یو شعر ویم وایي پسې به شعرونه جوړی او فلبدي به جوړی. سوقیه خو لږ وخت لپاره خاموشه شو. ټیک ته ته ووایه څنګه څه پسې به شعرونه جوړوم. د پښتنو شاعرانو ورته وی چې حق کلمه د لا اله الا الله. دا د شاعرانو دی وجه نه وی چې که دې پسې بیا دا تکراریږي په زنځیره چاربیته کې او دی وی نو محمد رسول الله یو ځای کې وی نو موږ ورته ویو چې مسلمان هم کې. او دې سوقیه ته وی چې دې پسې په زور زور جوړاو چې حق کلمه د لا اله الا الله. نو سوقیه لږ غوندې غلی شو. شاعران ورته وایه که نه جوړ کړه بله چې حق کلمه د لا اله الا الله. نو سوقیه فلبدي را شروع شو او چې دې بند نه به چې کله راغې نو بیا و چې ستاسو ملا وایي محمد رسول الله. یعنې چې دې کوم شاعران چې د پښتنو کوم وو هغه په خندا شو او د سوقیه د حاضر جوابی او د شاعرانه صلاحیت چې دی معترف شو. نور هم داسې ګڼ شاعران دي چې هغه هغوی په شاعري کړې ده. او اندوان په اشنغر کې مو داسې په مختلفو علاقو کې چې دغه سلسله به زمونږ دوامداره وي، دا به جاري وي تر خپله وسه او تر خپله بسه. ما په دغه شاعرانو باندې خبرو وکړو چې هندوانو کار یې کړی د دې خاورې دپاره، د دې وطن دپاره، د دې ژبې دپاره. ګر چې نن نشته خو د هغوی کلامونه، د هغوی وجودونه، د هغوی فکرونه د تاریخ په سینو کې دا محفوظ دي.